عکسای همشیره ما انداخته بودیم که تا زما د ناموس یا د فامیل عکسونه پر رسنیو باندې خپریږي نشر کیږي. موضوع 3000 افغانی پیسه پیشون بود، برایشان زنگ زدم به مو ندادن، در تلفن درگیری ما شده. دا د نجیب په نوم چې کوم کس دی دا یې وویشتی. خودمو پشیمان هستیم دیگه، اونا ابرا بدن دیگه، دا آینده تکرار هم نمیشه. سمیرنامه کس زیاد و کم 8 میاشتې دی مفرور و. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست په کابل کې 2 جلیا قضیې افشا او عاملین نیولي دي. د دغه ریاست ځواکونو یو کس د هغه جرم په تور نیولی دی چې پر یو بل کس یې د پور نه ورکولو له امله ډزې کړې وې. د دې پیښې قرباني نجیب په سر کې د مرمی لګېدو سره سره ژوندی پاتې شوی دی. نجیب نام که رفیقم بوده که همراه از اینا در تلفن نگذره دعوای ما خیستک و اونا تلویستن ما را پیش پارک و پیش پارک آمدیم، درگیری ما شروع شده و نجیب نام از پیش ما زخمی شدن. موضوع 3000 افغانی پیسه پیشون بود، برایشان زنگ زدم به مو ندادن، در تلفن درگیری ما شده، آخر از نزدیک تلویست ما را. تفنگچه از کسی دیگه بود به نام احمد نام بوده که اونا از امور روزانه نیستن دیگه. تفنگچه فعلا در حوزه 6 گرفته شده دیگه. من تقریبا 11 ماه بود که تحت تعقیب بودم تا آخر که از قرغه مرا عامر صاحب گرفتاری کردن آوردن وزارت داخله. سمیر چې د دې پیښې تورن دی په خپل اعتراف کې ویلي چې نجیب یې ملګری و او 3000 افغانۍ یې پرې پور و. کله چې نجیب خپل پور په ټاکلي وخت ادا نه کړ، سمیر پرې ډزې وکړې چې یو مرمۍ یې په سر ولګېده. سمیر اوس په خپل کړي کار پښیمانه دی او ژمنه یې کړې چې په راتلونکي کې به له دا ډول کړنو څخه ډډه وکړي. از او مردم میخوایم که یک اشتباه کردیم که خودمو پشیمان هستیم دیگه، اونا ابرا بدن دیگه، دا آینده تکرار هم نمیشه و از امارات اسلامی هم همین امید داریم. خواهشمند هستیم. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین د دې پیښې په اړه وایي چې دوی د قضیې ټول اړخونه څېړلي او تورن کس یې نیولی دی. دوی ټینګار کوي چې د قانون حاکمیت د ټولو لپاره یو شان دی او هیڅوک به له قانون څخه پورته نه وي. د کابل ولایت د شپږمې حوزې په ساحه کې داسې پیښه سوې وه چې یو کس و د سمیر په نوم باندې د 3000 افغاني قرض باندې و پر نجیب نامې باندې. خو کله چې دوی یو د بل د قرض مطالبه کوي نو سمیر را ولاړ سو، دا د نجیب په نوم چې کوم کس دی دا یې وویشتی. یو مردک دوه لګېدلی و چې آخر الامر د نجیب ورور د فرهاد په نوم باندې و. دا زموږ د کابل ولایت د جنایي ریاست تعریض سو. سمیرنامه کس زیات و کم 8 میاشتې دی مفرور و چې بیا زموږ د جنایي ریاست د مجاهدینو په جستجو او کوشش سره الحمدلله گرفتار سو او بیا ریاست ته راوستل سو، بندي سو، دوسیه ورته تکمیل سوله او مربوطه محکمې ته ولېږل سوله. په یوه بله جلا پیښه کې د یاد ریاست ځواکونو یو بل کس هم نیولی دی چې د خپلې کورنۍ عکسونه یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرول. دا ډول کړنې نه یوازې د کورنۍ محرومیت تر پښو لاندې کوي بلکې د ټولنیزو او اخلاقي ارزښتونو خلاف هم دی. که یک فیسبوک به نام گمنام جور کرده بودیم نظر به مشکلات های خانوادگی، چند تا عکس را انداخته بودن که توسط عکس های همشیره ما انداخته بودیم که تا 11 مارس شده بسیار ما که توسط تحقیقات جنایی کابل دستگیر شدیم. نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف کړی او ژمنه یې کړې چې په راتلونکي کې به دا ډول کړنې نه ترسره کوي. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین زیاتوي چې دوی د دې قضیې دوسیه بشپړه کړې او د وروستیو پریکړو لپاره یې محکمې ته لیږلې ده. د قدرت الله په نوم باندې یو کس رالی زموږ د جنایي ریاست تعریض سو. عریضه یې په دې اساس وه چې زما د ناموس یا د فامیل عکسونه پر رسنیو باندې خپریږي نشر کیږي نو ډیر فریاد یې کوي چې بیا زموږ د جنایي ریاست کارمندانو او زړورو مجاهدینو دا د موضوع ته جدي توجه وکړل چې د دوی د توجه په نتیجه کې الحمدلله
هغه کسان گرفتار سول، کوم کسانو چې د د ناموس عکسونه خپرول په رسنیو باندې چې هغه بدبختانه د اخښي وو، هغه دغه کار کړي وو. بیا مو هغه گرفتار کړي، راموستی د لرې ریاست کې زموږ سره بندي وو، دوسیه یې ورته تکمیل سول او مربوطه محکمې ته واستول سول. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست له ټولو هیوادوالو غواړي چې د قانون درناوی وکړي او له هر ډول جرمي کړنو څخه ځان وساتي.